د طالبانو حکومت ویلي که اشرف غني واک پرېږدي له نوي حکومت سره کار ته چمتو یو نو رد شي. طالبانو د اشرف غني غوښتنې منلې دي، خو دغه غوښتنه یې ورڅخه کړې ده که غواړي چې له نوي حکومت سره کار وکړي نو موږ آماده یو چې بیرته ښاغلی غني د افغان د ولس دپاره افغانستان ته راستون کړو. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مه شئ، وخت مو بخیر، هیله لرم چې جوړ او روغ به یې. په سر کې یادونه کوم که خرابات ټي وي چینل مو نوي سبسکرایب کړی، په درنښت سره خرابات ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مرستیال شیر محمد عباس ستانکزي وایي له امریکا سره د دوی د هوکړې له مخې باید په افغانستان کې یو نوی اسلامي حکومت رامنځته شي. شیر محمد عباس ستانکزي په مسکو کې یو خبري ناستې ته وینا پر مهال وویل که اشرف غني دغه چوکۍ موږ ته پرېږدي، د ولسمشرۍ چوکۍ طالبانو ته په رسمي ډول انتقال کړي، نو موږ یې هم په افغانستان کې یو واک باندې کینو او پر یو چوکۍ به ناست وي. د بي بي سي خبریال ابراهیم صافي په خپل ریپورت کې وایي د افغانستان د ولسمشرۍ ماڼۍ د طالبانو د ادارهدلو ترڅنګ ویلي په هیواد کې د جګړو او تاوتریخوالي لامل طالبان دي، او په وینا یې اوس خلک د داسې قانون له مخې حکومت ټاکي. خو طالبانو تر دې مهاله کوم څه نه دي ویلي او نه یې کوم غبرګون بیاښودلی. طالبانو دومره له ښاغلي غني غوښتنه کړې که غواړي چې له طالبانو سره کار وکړي نو د ولسمشرۍ چوکۍ دې پرېږدي او طالبانو ته دې ور انتقال کړي. طالبانو ویلي چې حکومت ټول موږ نیولی د افغان ولس دپاره دې دا کار وکړي او نړۍ تر څو طالبان په حکومت وپېژني، په رسمیت وپېژني. عباس ستانکزي بار بار د غوښتنه په هغه غونډه کې کوله چې ښاغلی غني به موږ هېواد ته راستون کړو. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو دا و زموږ ته د مهال چمتو کړی خبر. د نورو خبرونو لپاره خرابات ټي وي چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. د الله په امان تر بیا خیر چارې.